امریکا وایي بیا پر افغانستان نظامی برید نه کوو. دا چې حلیم فدایي طالبانو ته څه مشوره ورکړې، جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کارین دیکر ویلي هیواد به یې بیا په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي. هغې زیاته کړې هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرو ته ادامه ورکړي او هغوی وهڅوي چې امنیت ټینګ کړي او د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د دیکر په خبره چې ښوونځیو ته د نجونو تګ او دغه راز د امنیت ټینګول هغه دوی مسلې دي چې امریکا پرې له طالبانو سره خبرې کوي. د امریکا د سفارت سرپرست په ټینګار سره ویلي چې څوک دې ترې افغانستان کې د پوځي مداخلې تمه نه لري. د نوموړي دا څرګندونې ظاهرا د دوستم د هغې خبرې په غبرګون کې دي چې ویلي وو که نړیواله ټولنه ورسره مرسته وکړي نو طالبان به په 2 اونیو کې له شمالي ولایتونو وباسي. دغه راز د وحدت ګوند مشر محمد محقق هم عراق کې یوې غونډې ته ویلي وو چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو اقتصادي او نظامي فشارونه روان وساتي چې یا د ټولګډونه حکومت جوړولو ته غاړه کیږدي او یا وپرځیږي. حلیم فدایي لیکلي امریکا له طالبانو سره ډیپلوماسي یا سیاسي تعامل غواړي. برعکس طالب بدبخته اوس هم د جګړې یا انحصار له لارې حاکمیت غځول او نور بیا د جګړې له لارې حاکمیت نیول غواړي. راځئ په ګډه پر یوه داسې نظام توافق وکړو چې د ولس پر رایو امریکا له 20 کالو زده کړه وکړه او موږ له 1500 کاله زده کړه ونه کړه. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.